په افغانستان د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو را په دې خوا کندوز ولایت کې د بېلابېلو تولیدي کارخونو د رغېدو فعالېدو په دوام تازه د دې ولایت یو تن سوداګر د وریجو د پروسس یوه تولیدي کارخونه جوړه کړې. د دغه تولیدي کارخونې څښتن په خبره په یادې کارخونې 15 میلیونه امریکایي ډالره پانګونه کړې او موخه یې د خپلې کورنۍ اقتصادي پیاوړتیا او هیوادوالو ته د کاري زمینې برابرول دي. په دې ماشینګري باندې 15 میلیونه ډالر سرمایه گذاري شوې ده او په څلوري ساعته کې موږ 3.5 ټنه تولید لرو. 15 ټنه موږ وریجې کولی شو پروسس کړو. په ورته مهال د کندوز ولایت یو شمېر بزګران او اوسیدونکي د ورته تولیدي کارخونو رامنځته کېدل د بزګرانو لاسنیوي سربیره ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې هم خورا ارزښتمن ګڼي. لکه څنګه چې دا د وریجو شرکت جوړ شوی دی په ځل خدای که موږ نه دی نه د وریجو موږ ته راکړي او موږ بازار ته وځو مناسب بیا باندې زموږ د خانکار کوټ کې واخلي یا تراکتور د پیسو ډېر ته خوشاله یو. نور هم تجارانو موږ دا خواهش لرو چې باید ضروري په کندوز ولایت کې نور شرکتونه لکه دغه غوندې چې جوړ شوي دي په زراعت باندې نور جوړ شي. وروره د کندوز ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین د دغه ولایت په کچه د 180 بېلابېلو تولیدي کارخونو د فعالیت خبره کوي او زیاتوي چې اوس مهال په دغه تولیدي کارخونو کې د دې ولایت زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. آمدن امارت اسلامی به احسان پروردگار تمام فابریکا فعال شدند و زمینه بیشتری برای مردم بیکار ما ایجاد کرده و ریاست صنعت تجارت ولایت کندوز و وزارت صنعت تجارت در رابطه با همکاری با سرمایه گذار ما دیگه سهولت‌های زیادی را فراهم کرده. په کندوز ولایت کې د وریجو د پروسس د تولیدي کارخونه په داسې حال کې په فعالیت پیل کوي چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راوروسته هیواد کې سوداګرو ته په بېلابېلو برخو کې د پانګونې زمینه برابره شوې او دغه برخه ورځ تر بلې د پرمختګ او غوړېدو په حال کې ده.